شیخ ابو علي سینا بلخي په سفر روانو. یو ځای دمه وکړه، آس یې پر ونه پورې وتړه، واښه یې ور واچول، خپله هم په ډوډۍ خوړلو شروع وکړه. یو کلیوال چې پر خره سپور و راغی، خپل خر یې د شیخ له آس سره وښو خوړلو ته ودراوه، خپله یې هم له شیخ سره په ډوډۍ خوړلو شروع وکړه. شیخ ورته وویل: خر دې زما له آس سره نږدې مه تړه، هسې نه چې په لغته یې ووهي او پښه یې ور ماته کړي. کلیوال د شیخ پر خبره غوږ ونه نیوی، په ډوډۍ خوړلو بوخت شو. ناڅاپه آس لغته وغورځول. کلیوال نارې کړې: ستا آس ما خر را ګوټ کړ. شیخ چوپ پاتې شو، ځان یې پر ګونګیتوب واچوه. کلیوال عرض پرې وکړ، شیخ محکمې ته کش کړ. قاضي له شیخ د کیسې پوښتنه وکړه. شیخ همداسې چپ ناست و. قاضي و کلیوال ته وویل: دا خو ګونګی دی. کلیوال ورته وویل: دا ګونګی نه دی، ځان یې پر ګونګیتوب اچولی دی چې له تاوانه ځان خلاص کړي. مخکې یې زما سره خبرې وکړې. قاضي پوښتنه وکړه: ستا سره یې خبرې وکړې؟ کلیوال وویل: هو، ما ته یې وویل چې خر دې زما له آس سره مه تړه، هسې نه چې آس لغته وغورځوي او خر دې ګوټ کړي. قاضي وخندل او د شیخ ابو علي سینا پر پوهې افرین ووایه. وروسته شیخ قاضي ته وویل: د کماکلانو جواب خاموشي ده. چې وروسته دا جواب په متل واوښت: هدف د ناپوه په مقابل کې چوپتیا تر ټولو غوره جواب دی، ځکه همدا چوپتیا د ناپوه